لښکرګاه ښاروالۍ د تیر یو کال په اوږدو کې څه کم 162 میلیونه افغانۍ ثابت عواید راټول کړي دي. هلمند کې لښکرګاه ښاروالۍ د خپلو فعالیتونو په تړاو د تیر 1403 کال ولس ته په معلوماتي غونډه کې ویلي چې د 1402 کال په پرتله د تیر کال په ثابت عوایدو کې 12% زیاتوالی راغلی دی. د غونډې پر مهال د لښکرګاه ښاروالۍ ښاروال الحاج حافظ صدیق ویلي هڅه کوي چې په راتلونکي کې هم په دې ولایت کې انکشافي پروژو ته وده ورکړي. همداراز د هلمند ولایت مرستیال والی مولوي محمد نبی حماس د خپلو خبرو پر مهال ویلي د ولایت مقام له ادرسه به هم په انکشافي برخه کې ځینو لوی پروژو ته د سږ کال په اوږدو کې دوام ورکړي. وکیل ګذر صاحبانو مسؤلیتي بورډونو عام مشاهیانو زموږ سره ډېره همکاري کړې ده. لا هم د نورې همکاري ویلو څخه لرو. د ښاروالۍ فعالیتونه تاسو وینئ په دې ښار کې ډېر ښکاره دي او ډېر واضح دي. هر څوک یې ویني او هر څوک په دې باندې پوهېږي چې ښاروالۍ سږ کال یا په تېرو کلونو کې دې ښار ته څومره خدمت کړی دی. دا ستاسې ښار تاسو ته معلوم و، تاسې لیدلی. ګورئ موږ هم د تاسې له غېږې راوتلي یو څوک یو. داسې نه ده چې دلته موږ یا په خواست باندې راغلي یو یا په پیسو باندې راغلي یو یا چوکۍ پرستي یا عیاش پرستي. دا هېڅ الحمدلله د موږ په طبیعت کې نشته. بس د حجرې غریب طالبان، د تاسې د کور طالبان، د تاسې له غېږې راوتلي کسان، د تاسې په خدمت بخت او دا مو له الله تعالی سره عهد کړی ده چې تر څو د موږ په بدن کې روح وي، وینه جریان پکې لري، موږ به په هېڅ ډول قرباني دریغ نه کړو. بلخ بیا د هلمند ولایت د ګذر وکیلان عبدالهادي او غلام حیدر د ښاروالۍ دغه فعالیتونه ستایلي او وایي چې دغه ډول غونډې د ولس او دولت ترمنځ واټن له منځه وړي. دوی د ټیکسونو د ورکړې په برخه کې د ښاروالۍ مسؤلینو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي. انشاءالله دا خو موږ ته په هرو درو میاشتو کې دغه حساب دهي راکول کېږي. نو دوی ټوله موږ ته پر هغه دغه باندې پر سکرین باندې دغه وکتل شول. ټوله دغه د وزارت وکیلان، صنفي وکیلان دا ټول خپل دغه وکي موږ ته په دې کې کوم داسې یو خبره نه ده معلومه شوې چې په هغه کې مبالغه یا به یو بل شی. انشاءالله هغه کوم شیان چې موږ په سترګو ولیدل هغه د منلو وړ دي. دونه همکاري ورسره کړې ده چې موږ ته دغه نایې ټکسونه په لاس راکړي دي. موږ هر کور ته جلا جلا وروړي دي او د دغې 2 نایې د تر هغه خپل ټارګټ چې ورکړی دی 50% اضافه پیسې ټولې کړي دي. مګر دا په داس حال کې ده چې په دې ولایت کې لښکرګاه ښاروالۍ د انکشافي پروژو د پلي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي.